السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو، د نور کله پشانته کې ستاسو په خدمت کې نن هم یو بل عمل پیش کوو. هغه عمل داسې دی، کم ملګری وایي چې یاره الله رب العزت زموږ دعا قبول کړي، دا ډیر قیمتي هغه چې کم دی عمل دی، تاسو یې مزایه کوئ. نو دا رنګې چې کم دی انشاءالله الله رب العزت پس تاسو چې کومه دعا می کاغه د دنیا د پاره که د آخرت د پاره ستاسو دعا به الله رب العزت قبلوي. خو په طریقه باندې ځان پوهه کوي، کله چې تاسو دعا غواړئ په داسې وخت کې وغواړئ چې هغه وخت د قبلېدوی، په داسې طریقې وغواړئ چې هغه طریقه د قبلېدوی باده به احترام سره به د فرض مون نه پس قبلې طرف ته کینی او د هغې نه مخکې د دعا د کولو نه مخکې ته به 269 مرتبه به یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو دا ووایې او د هغې نه پس په لاس اوچت کې او په طریقې سره به دعا وغواړي. انشاءالله الله رب العزت نه چې ته کوم هم دعا د دې عمل نه پس غواړي الله رب العزت پې قبلی. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.